نن سبا بواسیر یو عام ستونزه ګرځېدلې ده او ډېر خلک ورسره مخ دي، خو اکثر د شرم له امله پرې خبرې نه کوي. په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته د هر ډول بواسیر لپاره اسانه کورني او طبیعي ټپس وښیو چې په ورځني ژوند کې مرسته کوي او بدن ته آرام رسوي. بواسیر څه شی دی؟ بواسیر د مقعد یا ریکټم شاوخوا رګونو پړسوب ته ویل کېږي چې له امله یې درد، خارش او ځینې وختونه وینه هم راوځي. د بواسیر ډولونه: اندرونی بواسیر: دا رګونه د مقعد دننه پړسوب کوي او اکثره بې درد وي. خارجي بواسیر: دا د مقعد څخه بهر پړسوب کوي چې له امله یې درد، خارش او سوځېدنه احساسېږي. د وینې بواسیر: ځینې وختونه د وینې تویېدل هم منځته راځي. احتیاط او خوراک: خواړه باید ساده او صحي وي. سبزیانې، میوې او دالونه زیات کړئ. ډېر مصالحه دار، غوړ او درانه خواړه باید کم کړئ. کافي اوبه وڅښئ ترڅو بدن تازه پاتې شي او قبض نه شي. ورځنی سپک ورزش، چال قدمه وهل او وزن کنټرول د بواسیر مخنیوي لپاره ګټور دي. اسانه کورني ټپس: نیم ګرمه اوبه سره کښېناست د آرام لپاره ګټور دی. ډیټول اوبو سره د مقعد لږه صفایي هم ډېر سکون ورکوي او د خارش احساس کموي. د مقعد شاوخوا ځای پاک وساتئ او نرم تولیه استعمال کړئ ترڅو درد او خارش کم شي. ځینې طبیعي جوسونه یا سبزیانې او دالونه قبض له منځه وړي او د رګونو آرام کې مرسته کوي. که د دې کورني ټپس سره هم آرام نه وي او درد یا وینه دوام ولري، نو غوره ده چې تاسو د تجربه لرونکي حکیم محمد امین راولپنډي سره مشوره وکړئ. هغه د طبي مشورې او هربل علاج له لارې ستاسو ستونزه د بدن حالت ته په کتو کمولو کې مرسته کولی شي.